ګرانو لیدونکو، په 11 مارچ 2011 کې په جاپان باندې د سمندري سیلاب او زلزلو له امله د دوی اقتصاد تقریبا تباه او برباد شو او په لکاو خلک پکې مړه شول. د یو مشهور تلویزیون د راپور په اساس دا هغه وخت و چې جاپان ډالر له انټرنیشنل نړیوالې کرنسۍ څخه لرې کول او یوه نوې کرنسي په وجود راوړه چې د دې هدف لپاره د جاپان ولسمشر چین ته هم په سفر تللی و. په درنښت سره تاسو ته دا ویلی شم چې د اسیا هیوادونه د ډالرو په خلاف یو ځای شوي وي چې له امله به یې د امریکا اقتصادي حالت له بحران سره مخامخ وای. یعنې د امریکې د اقتصاد حالت د خرابولو لپاره یې باید ډالر له نړیوالې کرنسۍ څخه لرې کړي وای او په دې کار کې جاپان په شور او غوغا سره پر مخ روان و. په درنښت سره امریکې د دې هر څه په لیدو جاپان ته یو پټ پیغام واستولو چې خپل اقتصادي نظام زموږ د پالیسۍ په طرز عمل روان کړئ، کنه نو موږ به په تاسو باندې د زلزلو او سیلابونو په مرسته برید وکړو. لیدونکو ښکاره ده چې جاپان دا یو اخطار وګڼلو او هغوی هم فکر یوړل چې دا څرنګه خبره ده چې د یو چا په خلاف زلزلې او سیلابونه د وسلې په ډول استعمال کیدای شي، ځکه چې دا هر څه طبیعي نظام دی او دا هر څه انسان نشي کنټرولولای. او په 11 مارچ 2011 کې خلکو ولیدل چې د سمندري سیلاب څپې په جاپان باندې راماتې شوې او ځمکه یې له زلزلو څخه څیرې شوه او جاپان یې د اقتصادي بحران سره مخامخ کړ. اوس لیدونکو پوښتنه دا پیدا کیږي چې آخر دا څه ډول امکان لري؟ آیا په رښتیا په طبیعي موسمونو باندې او د ځمکې په زلزلو باندې انسان کنټرول ترلاسه کولی شي؟ که چیرته هو، نو دا هر څه ډول امکان لري او د دې تر شا پټ اهداف اخر څه دي؟ په دې ټولو خبرو باندې د نن په ویډیو کې مو پرې پوهوم. لیدونکو، د امریکا هیواد ریاست له الاسکا څخه 200 میله لرې د ویکانا په نوم ځای باندې د نړۍ تر ټولو لوی ریډیو براډکاسټینګ سیستم جوړ شوی دی چې د نړۍ تر ټولو پټ ریډیو براډکاسټینګ سیستم دی چې د پروګرام د خپرولو لپاره نه دی بلکې په 1993 میلادي کال کې د الله جل جلاله په جوړ کړي طبیعي موسمونو باندې د کنټرول د ترلاسه کولو لپاره جوړ شوی دی. دې پروژې ته یې د هارپ نوم ورکړی دی چې معنا یې د های فریکوینسي اکټیو اریول ریسرچ پروګرام. دا پروژه د امریکا هوایي ځواک، یو ایس نیوي او د یونیورسيټي اف الاسکا او د ډیفنس ایډوانس ریسرچ پروګرام ایجنسی یعنی ډارپا د پانګونه وکړه. په کوم ځای کې چې دا پروژه جوړه شوې ده هلته مخکې د امریکا هوایي ځواک اوسېده. اوس دلته 180 لویې د انټینا پۍ لګولې چې 72 فوټه لوړې دي او دا یې په خپل منځ کې داسې ترتیب کړي دي چې دا د یوې لویې انټینې کار ترسره کړي او فضا ته په ټناو انرژي د EFL ویب په مرسته استولی شي. ملګرو، د هار په مرسته 14 میلیونه واټه د های فریکوینسي ویب په ډول فضا ته استول کیږي. دا انرژي دومره زیاته وي څومره چې د 72,000 رادیو سټیشنونو ټوټل انرژي وي. یا که چیرته په یو ځای کار وکړي یعنی 14 لکه ولټه انرژي په یو ځای د هار په مرسته فضا ته لیږدولی شي چې دا د فضا یو خاص ځای ته یعنی آیانوسفیر ته لیږدوي. د امریکایي ځواک په وینا د هار په مرسته د آیانوسفیر سره چلند او په دې باندې څه کیدلی شي او د دې هر څه په ګډه سره مطالعه کولو لپاره جوړ شوی دی. په حقیقت کې هر فضا ته دومره ډیره انرژي استوي چې هغه ګرمه شي چې له امله یې په موسمونو کې بدلون راتللی شي. ملګرو، په حقیقت کې دا پروژه د موسمونو د کنټرولولو لپاره جوړه شوې ده چې ترڅو انسانان د الله جل جلاله په جوړ شوي طبیعي نظام باندې د کنټرول د ترلاسه کولو هدف لپاره د وسلې په ډول استعمالیدای شي. چیرته چې وغواړي بارانونه ورولی شي او چیرته چې وغواړي د سیلابونو او زلزلو بارانونه ورباندې ورولی شي، حتی ډبرې هم ورباندې ورولی شي. چیرته چې وغواړي د تودوخې درجه د اور تر اندازې زیاتولی شي او چیرته چې وغواړي نو د حرارت درجه تر منجمد حالته پورې راکوزولی شي. لیدونکو، د دې د جوړولو تر شا خیر کوم پټ لاملونه شتون لري؟ د دې په پوهېدو باندې موږ باید د پیغمبر علیه السلام په هغه مبارک احادیث باندې فکر وکړو په کوم کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي
چې د دجال په امر به بارانونه راوریږي. هغه به ځمکې ته امر کوي نو هغه به شنه فصلونه رازرغون کړي. هغه به په یو چا وچکالي راوستلی شي او ځمکې ته په امر کولو سره به هغه خپلې خزانې د باندې راوباسي. لیدونکو که په دې حدیث باندې فکر وکړو نو د دجال د سیستم یو خصوصیت دا هم بیان شوی دی چې هغه به شنه فصلونه رازرغونولی او وچکالي راوستلی شي. معنا دا چې د ده په امر به بارانونه وریږي او د ده په امر به وچکالي راځي. عرض مې دا دی چې هغه به په طبیعي موسمونو باندې کنټرول لري او د همدې ګمراهۍ په مرسته به خلک د ګمراهۍ په لور ورټیله کوي او پکې ښخیږي به. په درنښت سره دا ښکاره کیږي چې د هار په نوم دا پروژه د همدې سلسلې یوه کړۍ ده کوم چې د نړیوالو پټو طاقتونو له لوري د دجال د لارې د هوارولو لپاره جوړه شوې ده او په دې کې تر ډیره بریده بریالي شوي هم دي. اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې بالاخره هارپ څنګه کار کوي. ملګرو له ځمکې څخه په 80,000 کیلومتره لوړه اندازه کې آیانوسفیر پرده شتون لري چې زموږ د ځمکې په چارچاپیره قطبونو باندې تاثیر کوي او د دې په مرسته موسم منځته راځي. که چیرته په دې کې کومه لاسوهنه وکړو یا یو څه پکې ګډوډ کړو نو ځمکه به د موسم د تیزوالي سره مخامخ کیدلی شي. زما لیدونکو د ځمکې له مخ څخه پورته شپږ پردې شتون لري لکه سمندري هوا، فضا او داسې نور شیان د آیانوسفیر پرده کنټرولوي. که چیرته دې پردې شتون نه درلودای نو زموږ ځمکه به په څو ثانیو کې اور ګرځېدلې وای. په درنښت سره د دې لارې د معلومولو لپاره یا د کنټرولولو لپاره د هار په نوم پروژه منځته راوړه چې د دې کار په ترسره کولو کې چې په مرسته یې 3.5 میلیونه ولټه د فریکوینسۍ ویالې د آیانوسفیر لوړې برخې ته واستولې او له دې سره په ټکر کولو باندې دوی د آیانوسفیر په پرده کې لاسوهنه پیل کړل چې په مرسته یې امریکایي ساینسپوهانو د دې طبیعي او قدرتي پردې تر یو حده پورې په کنټرولولو بریالي شول او د دې په ځواب کې تیز موسمي بدلونونه ولیدل شول. په ځینو ځایونو کې ساړه ناوخته راغلو او له همدې امله یې د ګرمۍ موده اوږده شوه. له ډېرو پیړیو څخه جمع شوی یخ د ویلې کېدو په ډول لیدل کېده چې په مرسته یې د سمندرونو سطحه په لوړېدو شوه. په درنښت سره سیلابونه او طوفانونه منځته راځي چې د ځمکې پټونه یا سطحې د ماتېدو ښکار شوي دي. لیدونکو کله چې امریکایي خلکو ته د دې معلومات وشول نو دوی د دې پروژې په خلاف مظاهرې وکړې چې په ځواب کې په مجبورۍ سره په 2014 کال کې د هار په نوم دا پروژه په ښکاره ډول بند کړه. خو په حقیقت کې دا خبره له عقل منلو څخه بېدیا ده چې د امریکا دولت د خپلو غلامانو په وینا دومره مهمه پروژه او دومره مهمه وسله څنګه بندولی شي. په حقیقت کې د همدې پټې لارې د نړۍ له نظر څخه پټ اوس هم په دې باندې ښه په شور او غوغا کار روان دی ځکه چې همدا همغه ټکنالوژي ده چې د دجال د پاچاهۍ یوه لویه وسله ده چې په مرسته یې په فصلونو باندې نیوکه امکان لري. ملګرو موږ ته الله جل جلاله د انسانانو د ساتنې لپاره د ځمکې چارچاپیره یوه پرده چې د وین ایلن ریډیشن بیلټ په نوم بلل کیږي دا هم جوړه کړې ده چې هدف یې په ځمکه باندې لویدونکي برېښنا او خطرناکې شعاوې ځان ته جذبوي او د ځمکې لاندې پلیټونه له ماتېدا څخه ژغوري. که چیرته په دې پرده کې کومه لاسوهنه وکړو نو ډېرې تیزې زلزلې به رامنځته شي او د دې پردې کنټرول هم په طبیعي ډول له آیانوسفیر څخه کیږي ځکه چې آیانوسفیر د خپل مقناطیسي جذبې له امله ویل ایلن ریډیشن بیلټ تر خپل کنټرول لاندې پرمخ وړلی شي او له کوم څخه چې آسماني برېښنا او نورې خطرناکې شعاوې ځمکې ته راونه رسیږي. د ځمکې لاندې لاوا هم کنټرولوي چې د هار په مرسته چې کله د های فریکوینسي شعاوې فضا ته واستول شي نو دا ډېره سخته ګرمه کړي. په درنښت سره د ویل ایلن ریډیشن بیلټ د جذبې قوه د آیانوسفیر په لاره کې کمیږي او له دې نه وروسته په همدې لاره کې د سیګنال په استولو سره په دې کې تغییر او تبدیل په وجود راتلای شي کوم چې له امله یې د موسمونو بدلېدا او زلزلې منځته راتلل دي چې د سمندري څپو د کنټرول لپاره هارپ د سپوږمۍ د جذبې قوې څپې کاروي ځکه چې د سمندري څپو د مدیریت کولو لپاره د سپوږمۍ د جذبې قوې په مرسته امکان لري.
دا څپې اوبو ته په ننوتو سره لویې څپې او بیا په طوفانونو بدل شي. په خاص ډول د اووم او 21م په تاریخ باندې د سپوږمۍ د جاذبې قوه ډیره زیاته وي چې له امله یې په سمندر کې لویې څپې مستې وي. په درنښت سره د سپوږمۍ نوموړي خصوصیت ته په کتو سره د سپوږمۍ د جاذبې په قوه کې د ډېرې برېښنا په ګډولو سره دا نوره هم تیزېدلی شي چې له امله یې د سمندر څپې تر 1500 فوټو پورې لوړولی شو او د کوم یو ښار په طرف یې ورګرځولی شو. د همدې لپاره د لمر په رڼا کې هم تیزه ګرمي او الټرا وایلیټ ریز شعاوې پکې شتون لري چې د طبیعي پردې میزوسفیر یې صفا کوي او 1000 سانتیګریډه پورې تودوخه کموي. په ځینو ځایونو کې یوازې 10 یا په کوم ځای باندې -0 سانتیګریډه تودوخه کموي. موږ یې په مختلفو هیوادونو کې لیدلی شو. لیدونکو د دې پردې کنټرول هم د آیونوسفیر په لاس کې دی. په درنښت سره د هارد په مرسته آیونوسفیر ته په ویلو سره موږ په میزوسفیر کې تبدیلي راوستلی شو چې په مرسته یې تیزترینه ګرمي او سخته وچکالي په وجود پکې راتللی شي. په همداسې ډول یوه بله فضایي پرده د بارانونو او هواګانو نظام کنټرولوي چې دې ته ټروپوسفیر ویل کیږي او په دې کې هم د آیونوسفیر په مرسته تبدیلي پکې راوستلی شو چې له امله یې طوفانونه او بارانونه په وجود راتلی شي. ملګرو د دې ټولو خبرو په اورېدو سره به تاسو ته د آیونوسفیر طبیعي پردې د اهمیت پته لګېدلی وي چې دا د الله جل جلاله لکم نعمت څخه کمه نه ده ځکه چې د دې په مرسته په فضا کې موجود غرونه او ډبرې د ځمکې په طرف نه راځي او دا یې په نږدې راتګ سره سوځوي. له دې څخه علاوه دا پرده زموږ د اواز په اورېدو کې پکارېږي. که چیرته دا نه وي نو ستاسو اواز به دومره کم شي چې خپله به یې هم نه اورئ. له دې څخه بغیر سټلایټ هم د دې پردې په مرسته کار کوي. ملګرو اوس تاسې خپله فکر وکړئ چې د کوم نظام تیاری روانه ده. نو آیا دا د دجال د نظام تیاری نه ده؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو بل مبارکه حدیث کې فرمایلی دی چې خلکو تاسې چې کله د دجال د راتلو خبر واورئ نو هڅه وکړئ چې تاسو له ده سره مخ نشئ. د دې حدیث مفهوم په حقیقت کې دا دی چې ترڅو حضرت عیسی علیه السلام او امام مهدي ظهور نه وي شوی موږ باید د دې دجالي فتنو څخه ځانونه لرې وساتو. که چیرته موږ په ځان باندې باور وکړو چې زما ایمان ډیر قوي دی، که چیرته مو د دې د طلب په غرض د جعلي فتنې وپلټولې نو دا د جعلي فتنه په لومړی ځل موږ ګمراه کولی او له ځان سره ساتلی شي. لیدونکو نن سبا په نړۍ کې چې په همدې ایجنډا باندې کار کوي د ایلومیناتي په نوم پټه ډله شتون لري چې د شیطان پیروکاران دي او د دوی هدف په ټوله نړۍ باندې یو حکومت راوستل دي، یعنی د نیو ون ورلد آرډر. او د دې هدف لپاره هغه هر ناروا ترسره کوي او دوی ته ښکاره کوي چې دوی د یوې سترګې په مرسته هر څه ویني. دا سترګه په حقیقت کې د دجال سترګه ده. د دې شیطاني غلامانو سره د جنګېدو لپاره حضور اکرم صلی الله علیه وسلم د حدیث په اساس چې کله حضرت عیسی علیه السلام په دجال باندې نظر واچوي نو هغه به په ویلي کېدو شي. له دې څخه بغیر به د جعلي پوځ د ماتې په منلو سره په تېښته برید وکړي نو د هرې ونې تر شا پټ شوی د جعلي عسکر به ښکاره کوي. لیدونکو د دې معنا دا شوه چې د دجال پوځ د ټکنالوژۍ په شتونوالي کې به الله سبحانه وتعالی په حق باندې ولاړو مجاهدینو سره مرسته کوي او برای به د حق کیږي. ملګرو یقینا د انسانانو لپاره به دا ډیر سخت امتحان وي او دا د جعلي فتنه به منافق خلک، مشرکین او په حق باندې ولاړ خلک به په واضح ډول سره بیل کړي. ملګرو موږ ته ضرورت د دې خبرې دی چې موږ د ډیر زیات د حق خپرولو هڅه وکړو او څومره چې کېدلی شي د رښتیا په خپرولو کې خپل حق ادا کړئ او دا شیطاني فتنې څومره چې کېدلی شي افشا یې کړو او له دې د جعلي فتنو څخه پناه وغواړو. الله سبحانه وتعالی په ذات باندې په مکمل ډول ایمان او یقین ولرئ چې هغه په هر صورت د خپلو بندګانو غیبي مرسته به کوي او د دې بدې د جعلي فتنې څخه هم پناه وغواړئ. الله سبحانه وتعالی د موږ او تاسې ټول په خپل رحمت او نظر کې وساتي. لیدونکو زه هیله لرم چې زموږ د نن دا ویډیو به مو هم خوښه شوې وي. که چیرته ویډیو خوند درکړی وي لایک یې کړئ او له ملګرو سره یې شیر کړئ. اوس نو تاسې د دې په باره کې څه فکر کوئ؟ خپلې قیمتي نظریې مو په کمنټونو کې راسره شریکولی شئ. لیدونکو زه امید لرم چې زموږ دا کوچنۍ هڅه به مو حتما خوښه شوې وي.
که چیرته د دا ډول نورو په زړه پورې معلوماتو په لټه کې یاستئ نو زموږ یوازینی چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. زما نوم دی سمیع الله ابرار او تاسې ګورئ پښتو ډسکوري یوازینی چینل. انشاءالله یو ځل بیا به در سره یوځای کېږم په یوه بله په زړه پورې ویډیو کې. تر هغې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شه.